الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، ده حج طريقة بتفصيل سلامك بيانولا. الحمد لله باقي ډیر مسائل منگا واضح کړیو، نوی مسائل او نوی فائدې د بدی پر لمغه واضح کړی. څوک د درسونو کې ناسي د فائدہ غستی ناغه غټ خیر غټلې. اخري موږ دې خبرې ته رسیدلو چې حاجی به عمرو کې او ټول تفصیل موږ ذکر کړو. بیا به کتمتو حج کینا د احرام نه حلال شي، او که قران یا دغه کوي افراد نه په احرام کې به پاتې شي. نو ډیر کسان احرام نوښته او موږ هغه حج کوو کوم کې چې قرباني نه، نو قرباني خو په حج افراد کې نه، او حج افراد کې چې لاړې او طواف او صفا مروه دې وکړه نو بیا به احرام نو باسي، اختوم نه واړه کې. دا احرام وشته صرف د دغه متمتع حاجی د پاره دی، د بل چا د پاره نه دی. به احرام وباسي به کسور زمي ناس به په انتظار وکړي د حج. اتم ورځ چې راشي، اتم تاریخ د ذوالحجې، هغه ته یوم الترویه ویل کیږي. دې نوم د یوم الترویه. یوم الترویه دې د بدی وځي کې چې په خابه دې مینا کې وب بالکل نه مداخلك بلری لري زینو تلو د وب غفته او طلب کولې به. دا غي د لاسې دې یوم الترویه ویل کیږي. بعض علما وایي چې په دې ورځ باندې الله سبحانه وتعالى ابراهيم عليه السلام ته د حج طریقه خو له ځکه د یوم الترویه ویل کی. کله چې یوم الترویه تم تاریخ شروع شي، متمتع حاجی چې دی هغه د حج لپاره احرام واچي په کوم ځکه چې د خبرو سره یاد ساتي په کوم ځکه چې نو بعض کسان بعض حجیان به د مسجد عائشہ ته ځي او دا غزینه حرام شي. بعض کسان وی چې نه د دې مسجد حرام سره خوا کې به جنه حرام شي، او بعض سوي په کوم ځکه چې دا غزینه حرام واچي. او هغه سبب کې کوم چې موږ ذکر کړو میقات ته تر ورسي هغه سبب کې الته چې سنت او غدلتم سنت، الته چې کول پکار او غدلتم کول پکار دي. هر سبب کې د دې نه وځم فارغه کی. د بعض مسلې خو مخکې موږ بیان کړو، خو به وته اشاره وکړو کې یو سړی احرام د عمرې نه فارغ شي، احرام پاکي هغه بس ولم بیا د احرام چې انزل نه هیڅ حرج پکې نشته. دوی مرکه د احرام انزي څخه د انزي به چې ندی کوم څه حرج نشته. درې مده کدی د احرام بالکل نو باسي، وخته وړ کړو یا سری وخرو او نیت دغه شو چې زه د عمرې نه وته. دا مسله ما پرون بیان کړو تفصیل سره. نو بس د احرام ختم شو. احرام دې ته نو یوازې چې سپینی کپڑے د سپین صدر او لنګ به چولې د محرم دي. چې شړی نیت نه نو د محرم نشو کنه، نه دې خپل نیت دي کی چې بس د احرام نه وته. بس بیا به تلبیه و روان بشي دغه ته ده مینا ته. نو لازم نه چې دیو په منځ کې لام بي، او لازم نه چې دیو احرام بدلی. دا خبره سویل ساتي خو دا غوړه طریقه ده چې ټیم سړی ته میلاو شي. نبی په تلبیه وي اللهم لبیک حجا، ځکه چې هلته په میقات کې سی ویلو اللهم لبیک عمره، ودلته به حج یادې یو د حج لپاره روان شو. او کوم چې مفرد دی یا قارین دی هغه پر خدا خبره چې یو خبره کړې د میقات کې اللهم لبیک حجا وعمره، اللهم لبیک حجا. اوس دغه خپل ترتیب روان دی، خو دې په منځ کې ختم شي او د کار اوس بیا شروع شو. روان بشي د مینا طرف ته.
او غوړه دا چې مینا ته انسان د دوحا په دې ټیم کې د زوال نه مخکې ورسي. زوال نه مخکې مطلب د ماسپخین د منځنه مخکې چې لاړ شي، نه لس بجو ټیم ته دی کې سړی مینا ته ورسي. دا غوره طریقه ده. رسول الله صلی الله علیه وسلم دغه وخت له تلو به دا مسله سره ساتي چې مینا کې د اول ورځ تیرول د سنت طریقه ده، واجب نه دی او نه رکن دی. مطلب دې دا شو کې سړی په مینا کې قصدن عمدن د ورځ تیر نه کی او د شپه تیر نه کی او ډایري عرفات تلاړ شي، نو حج صحیح دی. خو ثواب به دا سړي په شان نه کوم چې په مینا کې پاتې شي. دا خو واضح خبره، خو حج صحیح دی. دا بس کې سبب ته شي دی په اخري ورځو کې چې لاړ شي به ډایرک عرفات ته، نو د دوی حج صحیح دی. خو ثواب خو دا سړي په شان بالکل نشي کېږي. او کبل پرز د ثواب او داغه ثواب یو شان کی کوم چې په مینا کې وخت تیر کړه دغه ظلم شو. غریب وختي تل درته ناشته سخت تیر کړه، لوګي تیر کړه، بیماری به پیراغلی ستړی شوی او د بل عرفات ډایرک لړ او ثواب کې دوی یو شان دي. نو ثواب کې یو شان نه دي، خو حج صحیح دی. او ډیر کسان ضرورت وته نه بس دې خبرې نه غب غونډه کې جوړ کړي وي مینا ته تل سنت ته زبر صحیح ده عرفات ته بس کله یو شړي ضرورتي او د عرفات تزيد جدا خبره ده. خو چې یو شړي ضرورت نه او طاقت یې مخکې د رسیدو وخت وسره یې نو دغه به د ټوغي کې پر حج پوري چې صحیح د رسول سم کړي دغه مونږ نه شو کولای. دا خبره نظریه ده ساتي. مینا ته چې کله ورسېد نه حالت به د ماسپخینی او ماسپخین مازیګر ماخام ماسختن او سحر د 15 منځونه وکي په مینا کې. او دا به قصر کې بلا جمع کې به نه. قصر مطلب څه شو؟ ماسپخین بدو کې، مازیګر بدو کې او ماسختن بدو کې. ماخام خو خپل حال له او سحر دم خپل حال له. او تیر شوی کال نه دغه مخکې کال موږ وسره لیدل په مزدلفه کې د ماخام منظم قصر کو 2 رکعات پنجابه او په خپل ولاړ لکه مرګرو موږ سره باسو موږ جنوي چې نه قصر راغلی نو قصر اوس د دې ماخام قصر دغه 2 رکعات شو کې نه د ماخام د منځ قصر نه او د سحر د منځ قصر نه د خپل حال باندې خدا به جمع کې نه. لکه بعض حجیان موږ لیدلی چې هغه په دې مینا کې دوه منځونه وځي دا خطا ده. رسول الله صلی الله علیه وسلم په مینا کې قصر کړی د خو جمع نه کړی. جمع مطلب چې دوه منځونه نه جمع کړی، هغه منځه جمع خو کړی ده خو دوه منځونه یو ځای کړی نه دي. بدی کو صدا مسله د ساتي چې یو سړی به دا نه وي چې زموږ په مذهب کې شتي او کې نشتي یا پلانې مولوی سی وي او کنه وي. دا د رسول صلی الله علیه وسلم طریقه ده. لکه جابر بن حدیث ته امام مسلم راوړی په کې دغه خبره ده چې رسول صلی الله علیه وسلم په مینا کې ماسپخین مازیګر او ماخام ماسوتن سحر د منځونه کړي قصري کړي. بچ د رسول صلی الله علیه وسلم ثابت شي زموږ لپاره پوره ده کنه کافی ده. بل اوس دا مسله ساتي چې دا قصر د سفر د لپاره نه دی ګوره، دا د حج د لپاره دی. نو کوم سړی چې د غزي اوسیدون کې دغه هم قصر کوي په مینا کې. یو سړی په مکه کې اوسېږي، په حرم کې اوسېږي، الته کور دی او د حج کوي دمو په مینا کې قصر کوي چې دا قصر د سفر د لپاره نه دی، دا قصر دغه د لپاره دی، د حج د لپاره دی. د حج پورې خاص مسله ده. په دې باندې ځم پوک دې مسله کې موږ دې تفصیل کول غواړو، خو تفصیل لګلار شنو ډېر مسلې ورانه پاتې شي. جناموز قصر کول د رسول الله صلی الله علیه وسلم ثابت دي په حج کې په سفر کې. نو سړی دا وی چې په دې باندې زموږ ژوند متوین کی. ځکه امام ابن القیم رحمه الله وی خپل نونیه کې شاعری کړي داغه پای کې ډېر خوږی خبرې کړي وي. په کې دا کړي دا وی چې چې زړه په قرآن او حدیث نه مطمئن کیږي الله یې سره مطمئن کوي نه. او چاته چې شفا د قرآن او حدیث کې او ته شفا نه ملوي نه الله دې سره شفا ورکوي نه. نور دې موږ سوفه نو په مینا کې به قصر کې خو دوه منځونه به وځي کې نه. د شپه په مینا کې تیر کې رسول الله د شپه په مینا کې تیر کړی ده. او دا وسریت ساتي چې د غورز د لوبو د ټوغو د مزاق نه
چې انسان به بس همیشه لوبي کې ټوغه به کې مذاق به کې چکرې به مینا به ګوري چې مینا څنګه نه په دغه ورځ باندې به ذکر او اذکار کې اونځو دس د قران تلاوت ته عبادت لراغلي تبول ورځ سویلو کله چې احرام واچو احرام نه بد سویلو ها لبیک اللهم لبیک یله زه حاضر ته په دې حال کې حاضر په دې حال کې ته حاضر چې چکرې وایو نن سبا غټه فتنه دی موبایل دراوتی ده هر ځکه بس دغه موبایل باندې ولې په تیر شي اختر منځل زلړم دی عیدګاه ته کوم چې د عربو خبرو کو یو خلک وي د عربو صفات وکړو کوم چې د بل قوم خبرو کو د غوي صفات وکړو ولې دا شخص بار بار وایي چې پښتنو کې د مرز د دې پښتنو صفاتونه په دروغ صفات هو انسان جهنم ته بوزي دیدګه کې وته شټول موږ کړي دلته غالبا پښتانه ته کابي پرب د قسم خورم چې تبا په دې سوچ کې پریوزي چې چرته مجلس لګي دوه ولدي او داخله کې غیل راغلي دي نو کیمرې نیولې دي یو ما په کې راول بل ما په کې راول سره د ګيري سره د دینداری بده ولاړی او کیمره بده چې توي نه بګي شرمي نه بګي حیاي دا بس خلک دي چې الله نه شرمي او د مخلوق نه شرمي سيدي چې دا د مؤمن شانه مؤمن د الله نه ډیر زیاتيري خو زه د بس خلک الله نه دومره نه خو دغه نه یری د مخلوق نه بهم شرم وای دي چې وګوري ورو کده کیمره زری شتاو د خلک بسوي او پوخا کته ستګی دي نږدې وخت پورې زموږ د خلکو د پښتو یادول دین نه خبر خو پښتو وړي یادول نو په پښتو کې دې کې انسان سپخ کوي چې مردا سره به سوي چې د لوی سړی ته ګوره کیمرې نیولې تاوي راته وي هغه ختم شي هر سړی به کیمرې راغی سیدا به دې تاوي راته وي او تباریان شي په حج کې دغه حل جوړ دی بنایسي د افسوس خبر دی چې خزیله به کیمرې ور کړی دی مال تصویر بس او به خزه دله کیمرې ور کوي مال تصویر ته مرګري به ولاړ او خاند او دواګانی به لاس به دې چت کړي ابل دې مال دوا تصویر بس په بل په پیسو باندې ور کوي د زمه دوام کول به مینا کې ټول دنیا خبر کې الله نه ویریږي د ورځ د عبادت ورځ ده په د ورځ باندې خپل رب ته چینو دواګانی ذکر او ذکر دا کوي یو څو غلطیاں به ذکر کو چې دا په د ورځ د حجیانو واقع کی یو دا بدعت او نه کړ دي حجیانو د ځان نه جوړ کړي دي لکه مثال کې متمتع حج راغی عمره وکړه احرام وېستو پاتم تاریخ به احرام واچو نو دې بیا زی طواف پکې دا خبره به تاسو دې عوام ډیره کوي دې په دویم پر بیا زی دغه نه ده طواف نه چې طواف وکړو بیا به مینات دې طواف د شي شي دې طواف له سن ورکو اولنې طواف خو دغه ودا د عمره او د حج غپاتې د اختر په ورځ بیا طواف الوداع رخصتي طواف د طواف پکې کم ځای راغلی چې په دغه ورځ بیا زی طواف پکې او د زموږ داخله کې ګوره غالبا دوی کوي نه په دغه ورځ باندې دا طواف نشتی بل دا په ورځ باندې مغټ غلطي ته خلکو کې دا ویني چې تلبیه څوک نه وایي د خلکو دا سوچ دي چې تلبیه بس ختم شو نه تلبیه خو به وي دا تلبیه وته د اختر پوری وي د اختر پوری چې کله د جمرات دا غټه جمره چې د خلکو د غټ شیطان وي چې د دې وښ دغه وخت پورې به تلبیه وي خپ زور کې به وي او بدی کې بیا د افسوس خبر ده او دا خبره زه د افسوس سره کوم او د خفګان او د جړا سره کوم چې عرب به د ښکاری شي په حج کې جواب به تلبیه وي خو عجم به وي نه عجم لکه زموږ داخله چې پاکستان انډیا افغانستان ایران د خلک چې کم دي دوی دې مسلو نه خبر او که خبري یو غریبانان حج راغلي خو ټیم وسره په حج کې د عبادت نشته او عرب بتویني د مصریان د نور قومونه دوی بتویني چې خبر زور بلګي خپل تلبیه بوي نو په دغه ورځ باندې تلبیه ډیره زیاته وي چې ته حج راغلی د سوي مورشوا اته مورشوا دا ته نه بعد شروع کیږي نه هم ورځ چې په دغه ورځ کله ته د سحر منځ کو د سحر منځ دی په مینا کې وکړو نو بیا به انتظار وکړي تر دې چې نور روخیږي نو چې نور روخیږي نو بیا به د عرفات تر مخه کې او دا عظیم ورځ ده چې رسول صلی الله علیه وسلم په حدیث کې وایي د دې له ورځو مبارکې ویل کوم چې شهور دي ذوالحجې ده وي خیر ایام الدنیا
په ټول دنیا باندې ورځو کې د غوړ ورځي به د دنیا باندې غوړ ورځو کې د ورځ به ډېر غوړه دا په عمر کې یو پیر راځي بس یو پیر چراله نو بیا به دیتا 300 یو کم شپې ته ورځو به دې انتظار کې چې دا کله تیر شو کنه بیا به انتظار کې والله عالم چې بیا به ته ترسي او کنه برسي او دا ورځو به ته ترسي او کنه برسي دې موږ سره شوق نشته زېما دا انسان ډیر عجیب وي روزانه زموږ د عمر کمیږي موږ ته سوچ کړي ها او کله چې پیسې کمی شي لکه مثال کې دیاړي موږ ته 120 رل نه 110 راکړه ځه لسره لوي ته سار نه وخت راغله ماجګر چې دی راشي خپه وي ډوډۍ کې به غب شپ نه لګي واسوتن چې به دې په طبيعت کې نس کې لکه ولي ولسره لکم کړي د الله بنده ته لسره تبا کړي یو ورځ دې کوم شو رب العالمین ته نږدې شو ورواني اوس یو ورځ دې کوم شو سوال به بل کوم شو بیا بل کوم شو مو خوشحالي کوي عمر ډیریږي نه عمر کمیږي ډیریږي چرته عمر کې ډیرې ده خو مزيب وي عمر ډیریږي نه چرته عمر کمیږي چې والو موږ د مور د خېټې نه وروته یو راغه وخت چې موږ روان شي د الله طرف ته اوس پکې موږ وګت سفر کړی بعض کسان بالکل نږدې دي او ورتلو والي بعض کسان ته لږ سفر پاتې معمولی او ورتلو والي بعض ته ډېر سفر پاتې دي او دا پته نشتی چې موږ د څومره سفر پاتې دي خدا اكيد خبره چې ډېر سفر ګره موږ والي ډېر سفر موږ کړی دی لږ پاتې دی رب العالمین پسې اوس ورشو په مال کمیدو ته دومره خپکیږي چې د عمر کمیدو کې سوچ کړی دی چې عمر زما کم شو یو ورځ رب العالمین ته نږدې شو پرون موږ مسوتن درس کړی یې نن دا بل درس څه چلو شو چل دا شو چې یو ورځ موږ رب العالمین ته نږدې شو سبا کې به الله ژوندۍ وساتلو بل ورځ به نږدې شو اخر به دا چې ملک الموت برایشي وي به چې سفر ختم شو بس اوس الله وی جره ولي نو دا سوچ مکوا چې ستنه مال کمیږي سوچ دا کوو چې زما جون کمیږي ته د پدشتي زم د انسان ډیر عجیب دی د چې مال وګټي سم وته خوشاله کني زم هغه مال ته انسان څنګه خوشاليږي که حرامي نو عذاب دی او که حلال نو حساب کتاب دی درې خبره کې بلشتي حرامي څه دی عذاب دی او حلال څه دی حساب دی په یو شي کې مخلاصي نشته او ته به دې خوشاليږي دا مال چې سره نه مزي دی به غم به حرام پکې نشته حساب کتاب دی مختصر غونډه کې لړ حساب کتاب دی قیامت پرس او چې مال دې سره ډیری نه دی چې حساب کتاب به دې درونی دا ورځ چې کومه د عرفات ته د استبدي کال کې دا یو پیر راځي او اوس د ورځې شروع شوی د مبارک خیر ایام الدنیا کې موږ وسناش الله اکبر چاته به احساسي او چاته به نه مؤمن ته احساسي چې وڅ دا کم ټیم دی کنده د په دنیا کې غوړه وخت دی او به دې کې د عرفات ته ورځ ده رسول سموي الحج عرفه حج خو په اصل کې عرفات ته یعنی په دې ټول حج کې عظیم کار کم یو دی په عرفات کې ودرېدا الحج عرفه نو کله چې نور روخته تب روان شي د څه طرف ته د عرفات طرف ته سنت طریقه دره چې کله عرفات ته ورسېږي نو عرفات ته بنه نوځي نه عرفات ته بدري ماسپخین د ماسپخین وخت چې شروع شي دین بعد بنه نوځي د سنت طریقه ده ګوره او که سړی په مثال کې د شپې نه لړ عرفات ته حاجی صحیح ده کې ګناګار شو صحیح ده هیڅ پینشت یو سړی د ماسپخین نه مخکې داخل شو عرفات هیڅ پینشت خدا مونږ چې کومه طریقه بیانو د رسول سم طریقه ده نو کوست کیږي په دې طریقه حج کې بالکل کامل ثواب ته ملوي شي د نور راختونه بعد د مینا روان شي نو چې عرفات ته تر رسینه مسپخین ته بلک ټیم پاتې نو بیا عرفات ته نه وځي نه ځکه چې حدیث کې راځي چې رسول صلی الله علیه وسلم کله را ورسېلو نمیرې ته مشي نمیرې ته سیدلې کنه جمعه چې نمیرې دین اخو یې د عرفات د حدودنا اخو رسول صلی الله علیه وسلم عرفات ته نه وته نو وي په دغه ځکه د رسول صلی الله علیه وسلم د لپاره خیمه مونږ لګوله
او پای کې رسول سم ناس چې کله فاذا زالت الشمس او کله چې نور زایل شو یعنی ماسپخین ټیم داخل شو نو رسول صلی الله علیه وسلم بیا دغه ته ورننه وته دا عرفات. جابر رضی د رسول صلی الله علیه وسلم دا خبره را نقل کړي کله چې نور زایل شو امر بالقصواء رسول صلی الله علیه وسلم خپل وخه باندې سور شو او عرفات ته ورننه وته فخطب الناس نو رسول صلی الله علیه وسلم خطبه وکړه او خوش قسمتۍ ته وګوره چې دې کال لا او دا ډېر کم راځي 3 خطبې پر لپسې په سعودي عرب کې یو د عرفات بیا د اختر او بیا د جمعې 3 ورځې خطبه ده او دا په کال کې ډېر په جون کې ډېر کم راځي دا یو شرف دی یو خیر دی چې دین ځان محروم نه کړي. رسول الله صلی الله علیه وسلم خطبه وکړه نو په دغه ورځ باندې به خطبه کیږي او په دغه ورځ الله د آیت نازل کړی دی اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام دينا لو ان ما استجدين پورکو. په دغه ورځ د خطیب خطبه ته وګي خو د غوړه طریقه ده او په دغه ورځ باندې خطبه کوي دا خبره د فائدې لپاره ذکر کو. فضيلة الشيخ مفتي عام المملكة عبد العزيز آل الشيخ حفظه الله تعالى ورعاه ندی ته وګ کولو کوي د مسلمانانو امام دی په عرفات کې په دغه چې څو خبرې کوي ناغه ته زما د طرف نه دا میسج او دا رساله ده چې د خپل سر دی دیوال لرواچو کډیر قاری کډیر غصې دی شیخ ته د خپل تڼي کولو کو په دی لارو کوسو کې منډي وا اغل الله یو مقام ورکړي دا ګوره معمولی خبره نه ده په لکاو حجاج امام هغه د مفتی سید ته سوچ لکه دغه دې الله هر سړی بریدي ها دې سوای دغه هر سړی زی هر سړی دغه کې خطبه کوي چې هر سړی ورته شي ته ملار شکر یا بل څوک راول جوزي او دغه خطبه کوي کم سړی چې په مفتی سید په خبري کوي یا هغه پورې خان دي والله د قیامت پر ورځ به ډېر سخت حساب وي. په ټول دنیا کې د موحدینو مشهور ملک هغه سعودي عرب دی او د سعودي عرب مفتی دی د ډېر عظیم انسان دی او تاسو به دومره پیژنئ یا نه خو زه ښه پیژنم زما سره الحمدلله ملاقاتونه شوي دي موږ د به تلیو خاص مجلس کې سره زناسیمه کوم وخت چې ما سبق په وخت کې د موږ له هدیه راکړو معهد کې چې کوم لکان په د اولنی دویم دریم پوزیشن کې راشي هغه د مفتی صاحب سره خاص مجلس کې کینی الحمدلله د شرف الله مال راکړي زه مفتی صاحب سره په خاص مجلس کې ناشي یو لکه ته پوس کوی مفتی صاحب زید او حدیث مبارک ته پوس کوم شیخ هغه ته یو کته پوس وګوره شیخ لون دی نه وی پلانی کتاب کې حدیث ته عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الشيخ دي كم كده كده فلاني كتاب كده هيك دي سنه ناغوي الشيخ دي سيده الشيخ دي سنه اغوي دي سيده منكم الشيخ دي سيده عمر بن الخطاب ده دي سنه ده مش مخليش چې شیخ وي او به مفتی سیف دی او څوک دی وو دې شیخ تاسو واضح کی وی کدر کتاب یادوینو پاږي کې دغه شان دی عن امیر المؤمنین ابي حفص عمر بن الخطاب رضی الله عنه موږ شیخ دې څه خو دی دغه سره تاسو نه وی کنه دا کتاب کو دړون دی ګوره الله اکبر موږ تاریان شو دې حافظی ته دې ذاکری ته چې دې کې سحر دي چې هم دغه عمر بن الخطاب دغه غوي چې تاسو دا کتاب یادوي نو په دې کتاب کې الفاظ دي راغلي دي امیر المؤمنین وسرشتي ابو حفص وسلم شتي یا مخه عمر بن الخطاب نو موږ ارمانو کو پازړ کې د دعا کړی چې الله دغه مقام موږ لمرا کې دغه علم موږ لمرا کې کم چې ته دلور کړي په دې وسې خبري کول د پالتو کار دی او ډېر جاهل انساني او خري انساني چې پارپات کې بده بسې موږ کې به بده بسې خبري کې بده بسې موږ کې بده بسې خبري کې دا قمقل انسان
او د جاهلی. الله سبحانه وتعالی دې زمونږ د مفتی صاحب حفاظت وکړي او الله سبحانه وتعالی دغه روغ صحت ورکړي چې دغه شان د اسلام او د مسلمانانو خدمت کوي او موږ ته دغه د علم نه دغه فائدې ملاويږي. دا خطبه ورېده دا خبره به دې لپاره وکړه د فائدہ به منځ کې رااله مفتی صاحب دا چې نن سبا ډېر خلک په مفتی صاحب څخه خبرې کوي نه د مې دغه لپاره ذکر کړ. خطبه به ووري دا غینه بعد به ماسپخین او مازیګر منځو کې ماسپخین او مازیګر دوه به قصر وکي او جمع به وکي. جمع مطلب دوه منځونه به یو ځای کې او د ماسپخین په ټیم کې به دا منځونه وشي. خطبه چې ختم شي خو دا د ماسپخین ټیم دی بس ماسپخین منځ د لپاره به بانګ ویلې شي بیا به اقامت وشي بیا چې کله سلام دی وګرځو دوه رکعات وکي سلام دی وګرځو بیا به اقامت وشي او بیا مازیګر منځ وشي په یو بانګ او دوه اقامتونو باندې. رسول الله صلی الله علیه وسلم هم دغه طریقه کړې ده. جابر رضی الله عنه د رسول الله د حج طریقه را نقل کړي ناغم دغه خبره کوي یا ثم اذن بانګ ویل شو ثم اقام فصلى الظهر ثم اقام فصلى العصر. اقامت شو بانګ شو به اقامت د ماسپخین لپاره به اقامت د مازیګر لپاره ولم يصلي بينهما شيئا او په منځ کې به سنت نه دي کړي. او سوال دا دی چې دا دوه منځونه سره یو ځای کوي نو جمع تاخير ولې نه کوي د مازیګر په دې ټیم کې به یو ځای کوي نه جمع تقدیم وکي او به کې حکمت دا دی شریعت دا غواړي چې ته د عبادتونو د واګانو لپاره فارغ شې. شریعت دا غواړي مو خو فارغ شو بیا دغه ته دا چکر وته دغه ته فارغ ځخه د منځم کړي د مازیګر نه شریعت ته فارغې د دې لپاره چې د واګانې ډېری وکي. نه په دغه ورځ باندې کوشش دا کوي چې ډېری دواګانی ذکر او اذکار د قران تلاوتونه رسول الله خیر الدعاء دعاء یوم عرفه غور دواغه چې د عرفات په ورځ وغوښتي شي. یو حدیث کې راځي رسول صلی الله علیه وسلم وی بل دې ورځ په دې ټول کال کې نشته چې الله به دومره خلک د اور نه زادي لکه څومره چې په عرفات کې آزادي. دنیا خلک الله د اور نه زادي خاص کر د اخري وخت نه د اخري دا نور ډوبېدو ټیم چې کوي الله اکبر دا ډېر قیمتي ټیم ډېر رب العالمین د دنیا اسمان تر کوزي دغه ټیم کې او د ملائکه ته وی وګوره زما دي بندگانو ته خلق پر لاغلي دي ماته ولاړ او په دغه ورځ ګوره دي حجیانو پرشته بدهل ګرمي او غني او زین نه د پټېدو لپاره دي عرفات دوه غټ نه دي ازه وډ کې دي حجیانو بدهل الله دې ملائکه دې ګوره ته دوی چې خړ پړ ولای دا بد حلی د زمانه پر راغلی دا په ما هندي ما سره محبت ته راغلی دي نو اے ملائکه تاسو گواشي چې ګوره دا ما بخلی دي ګوره تاسو به خبره گواشي چې دوی زمانه څخه غوړي ابو زور کو نه لوي کې دوی زمانه څخه غوړي زبل ور کوم او ته چکري وي په دغه ورځ کسان ګرځي را ګرځي په عرفات کې چکري وي او باز کسان په سبیل به شي ګرځي سبیل مړک خو چې په کم ځکو ته ډینا او ټریلخ کاری الته منډه وي او دا کاټنی پر اډکی ګرډکی په اخر کې هغه ټولر سره ګرم شي غوځاري اسی بس ته وګوره عبادت کوه کم ځکه د وبوت ضرورت راځي ورشه یو بوتل دوزان لراوړه مرګرو لراوړه خدای سبیل په شي ګرځي د خپل هدف جوړول دی باندې انسان ډېر کچخ کوي نو دې چې عبادت ورځي بل لازم ټول ورونو ته نصیحت کوي بل پر څه شي علم نو په صبر او په دغه سره اله زه ته قسم خورم په دې خبره باندې چې اوس پر الحمدلله ما ډیر حجونه کړی دي په دې ټولو حجونو کې به ماته درې پیری یا دو پیری مکمل او شوی چې زه د ټریلو یا ډینې نه وبوالم او موږ سره یو کال عمرګره ما وغورلو دي ټریلې له وبو یخ وبو موږ سم تګی شي پارپات کې داسې تګی شي بس لري نو ځل الله دې چې کوم چې د عمر ور دي عمر ور سم حل جوړ اسړی ماته وکړو یو ډبه ماته راوي چې ماته یې سره یو دې نه سره ونی وای غسې مو ته دې شو کې ما زه صحیح دا وېسک ته دا کار خخ کې ولا خبر کې تګی شي زما مرګري ماته یې شې ستره دی خو دا ستا کار نه ګور دې وسکه دیګو پهلوانی کې دیګو کوشتي کې دا چې کوم خلک دلته ولای دي کنه دوی کې دا ادب او د احترام نشتی چې ګوره موږ ټول مسلمانان یو موږ رب العالمین په سره غلی یو خیر دی چې مسلمان زمانه مخ کې شو او کله ګاډي کې وب ختم شي زو بل لاړ شم که بالکل ختم شي زو گزارو کوم
بلکې خپل طریقه خو بدای چې ته وبراله په نور خلکو کې تقسیمې دا وسره خپل طریقې دا په دغه ورځ عرفات د ورځ د ګرځېدون خاص کر د خلکو دی وخانو کینی تصویر وباسي دا غلطه طریقه ده او دا دغه ورځ نه عرفات کې دواګانی کوا او چې ستړی شي نو خیر دې مرګرو سره به خبرې تریم کولای شي خو خبرې زیاته ومه چې ټیم دنه ځای نشي موږ دا نه چې مرګرو سره خبرې حرام دي خبرې کوه خو چې زیاتې نشي کبل برس خوب درغلې ستړی لږ آرام پکې موکا خو دغه ورځ ګوره د خوب نه ګوره دا ډیر ځوانان څه کوي چې څنګه رپات ورنلوځي خولي تلای بدن ته واچي او په ځامن نری غونډه کې صادر راوړي او د بشي چې کله نور ډوبېدو ته پاوسټ پاتې یا مرګري دي وړه دې مر پاسي یره ډیر خولي ورځ وها سره به بو نشو ته چې به عبادت کړې ته په شی چې به ورځ به خلک څومره سختي تیری او ته به ټول ورځ دی نه د خوب ورځ نه ده د سورج ده د عبادتونو ورځ ده په دغه ورځ د مسلې ساتي چې د کسانو د ځان سره کتابونه وړي دغه نه دواګانی وي ګور دا غوړه طریقه دی چې انسان عربی کې دواګانی یادي کې وي یا د کتاب په دوا پويږي وي وګوره غالبا زموږ د عجم خلک په کتاب کې جسدي بدینه پوي اسی روټینی دوا وي او دوا د کولو شی نه دی دوا د غوښتو شی اوس ګوره دا لکه اوس موږ کې کتاب مې راغسته دواګانی کو اللهم اغفر لي اللهم ارحمنا وي دوا یو کړو وي موږ دوا د کولو شی نه دی دوا دې څنګه وکړه دوا وګوره دلاله نه دوا خو دې نشو ته ځکه ته پوېږي نه دې چې سوي نه سبق په خپل جبه کې چې کمی دواګانی ته یاد دي او کمی ته کې په زړه ارمانونه دي هغه دواګانی وکړه دا ډېر اوچته ورځ ده رسول صلی الله علیه وسلم په دغه ورځ وی وقفتها هنا رسول صلی الله علیه وسلم د غرب سره خوا کې ولاړ او دا د فائدې لپاره یې ساتي په عرفات کې چې کوم غر دی دې ته جبل عرفه ویل دې ته جبل رحمت ویل دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم د صحابونو سلفونو نه ثابت د خلکو نوم دی په دې غر کې د سره رحمت نشته او د سره به کې برکت نشته خاص په دغه ورځ چې د عرفات د ورځې کوم فضیلت ته هغه د ټوریزم کې ته دی د ټوریزم کې ته د فضیلت ته نو زموږ د کسان الله دې ته عفو کې او الله دې پوک په دغه ورځ باندې تاسو هم لیدلی او زما خو به خاص تجربه ده چې څوک مخې لري خاص کر زموږ د خلک دا غر کم ذکر دی دا غر کم ذکر دی خلک په دواګانو کې مصروف دي دغه بشي ګرځي دا په غر پسې خا غریب خو نه راغلی دی او په ورځ د لاري کوشي ټولې سې یو شان غونډه کې سره به ګډ وډ کی نه دی غریب چې د ماسپخین نه شروع کې به غر پسې ګرځي دا نور په کې ډوب شو دی دا غر چې دی خو جوړه کوشي نه دواو کې نه نور سو کې ته عرفات کې سو الله خو یو نن کده بندگان څخه غوړي چې زورور کما ورس خطه بغره کې تیر کړه نو لګ دې غرونه قلار شي زموږ د علاقو کې خپل غرونه کم دي چې په دغه ورځ به زموږ شوق دې غر ته خطو د غرونه خو موږ څنګه راغلي نه عرفات دغه دې عرفات غر وي خد عرفات غر دې جبل رحمت نه وي او به دې خبره کول چې دلته په قیامت لګي دلته به حساب کتاب له کمزوري خبره حساب کتاب د شام په ځمکه باندې سوریه په ځمکه باندې دلته د قیامت حساب کتاب نه لګي د عرفات په ډېرې باندې بس که سوي چې د آدم علی السلام را کوشو د خبره پرم دلیل پکار دی او مضبوط دلیل هغه لپاره نشته ندی ته بسوي دې سنوم دی جبل عرفه د عرفات غر یا غونډي چې کوم عرفات کې ده دې لپاره خاص خاصیت نشته رسول الله صلی الله علیه وسلم د دې غر سره خوا کې ولاړ خطل نه دی ګوره د دې سره خوا کې ولاړ او به دوی وقفتها هنا زګوره دلته ولاړ ټول مسلمانانو ته وي وعرف كلها موقف او عرفات ټول د ودریدو زیری سبحان الله لکه د نسیت چې رسول الله مونږ ته کوي د څه ده کنه ده لکه دی وسنو خلکو ته چې کوي چې ګوره زل ته ولالم خو په دې چې برش نه جوړوي ګوره او نه د خاصیت ته زل ته ولالم زه خو ایسه بس دې چې ولالم او عرفات ټول د ودریدو زیری په کوم ځکه چې تاسو په عرفات کې خپل ځای ملاو شو هلته ودرېږه خپل عبادتونو د وګانی کو بل کرده کې دا بعض حجیان چې دا خبره په ځان لازم کړی ده چې دې به د جمعات ته ځي مسجد نویرید او همیشه چې په عرفات په ورځ باندې مرګونه کیږي او خلک مړ کیږي نه دغه جمعات سره مړ کیږي دغه چې هر سړی دا زور لګولې کبل پرز موقع ته ملاو شو زیرت ته ملاو شو لاړ شه او کني د زین دی جمعات ته دن راتلو څخه خاص فضیلت نشته ګوره او بیا ته د فائدې لپاره چې د جمعات ګوره نیم په عرفات کې او نیم د عرفات نه بهر دی
او په جمعات کې دنه د نخې لګولې دي دا ډېر ځوانان چې دي اخو پر هغه ځای خالي د دې پټې نه اخو ځای سي او د چې جمعات ته راننو دي دغه ځای ویلي سب خوشاله شي ورمنډي کې دغه ځای کې پروت چې دا ګوره ما ته ګوره خاص خالی کړی دی خلکو مجدې پلانې راځي هلته دې خبر نه چې دا په دې خالی دی ځکه دا د عرفات نه اخوا دی دا د عرفات د حدود نه اخوا دی دا امام چې کوم ځای کې ودرېږي که نه دا د عرفات د حدود نه بهر ځای دی نو کله چې تاسو هلته لمونځ وکړئ نو بیا د جومات عرفات چې کوم حدود دی هغې ته راننوځئ دا خبره ورسره یاد ساتئ چې په دغه ورځ ډېر خلک د عرفاتو د حدودو نه بهر ناستي ګورئ موږ د خپل یو ملګري یو ورځ ټلیفون وکړو عرفات ته موږ ننوتو یو حملې سره موږ تللي وو نو هغه حمله کې زه مشرف کړی وم نو دې کسانو به موږ تپوس کوو معلومات موږ چې زموږ د ملګري ګډوډ نه شي چې دوی صحیح حج وکړي دوه پکې نه وو چې هلکان ورته کې ووتي وو بهر ته نو چې رابطو سره هغه کس وکړه زموږ ملګري نه هغوی چې موږ ډېر ښکلی ځای موندلی او بس د ونې لاندې پراته یو او ملاقات به په مزدلفه کې کوو انشاءالله وایي چې موږ په دې راشي کې تاسو کوم ځای کې چې معلومات وکړو د عرفات د حدودو نه بهر پراته دي ځکه دوی ښکلی ځای موندلی د ونې لاندې پراته وي په عرفات کې خو په دې ښکلی ځای سړي ته نه میلاوېږي په عرب دوی ته څنګه میلاو شو او د حدودو نه بهر پراته دي او زمونږ والد صاحب قصه کې الله د هغوی په ژوند کې برکت واچوي وایي موږ یو کال حج له تللي وو ډېره پخواني خبره ده او زمونږ سره یو کس چې دی نه هغه هم حج له تللی وي زمونږ کلیوال نو دې په دې مزدلفه کې زمونږ نه ګډوډ شو بیا موږ یو بل نه دي لیدلي نو د اختر په ورځ بیا موږ په مینا کې میلاو شو نه موږ ورته وایي چې څنګه دغه دې وکړو یاره یا خو زه چې رالمه یو شیطان بلکل خالي پروت یو ښه په ارام وویشتو دغه یو په هغه وخت کې خو غالبا خلکو په دې شیطانانو کې مړه کېدو مکې په دغه کې خلک ډېر مړه کېدو موږ ریا شو چې لکه موږ خو به داسې حال وکړو چې وینې پکې شو زخمیان پکې شو دا ته ده وایي چې څنګه مزدلفې ته ورسېدم هلته ماښام ماسخوتن مونځ وکړو به بیا روان شو چې راغلم چې هر څه خالي پراته وو ښه ښکلی به وي ذکر به پکې وکړو تر دې چې د وخت نه مخکې د وخت نه بعد کار کوې خو هر څه خالي پراته خو بیا لازم یې په ارام کړې مسله په دغه ټیم کې کله چې صحیح وخي نو د عرفاتو په حدودو کې چې کښېنې نو حدودو ته ګوره د سعودي عرب حکومت الله دوی له ښه طاقت ورکړي بورډونه یې لګولي دي چې د عرفات حدود دي به دې ختمېږي به دې شروع کېږي او که یو سړی د عرفات د حدودو نه بهر پاتې شو او حج ختم کو او بیا راغی زموږ نه تپوس وکړو چې زه بهر وم د حج وشو که ونه شو د حج ونه شو دم پیشتې چې دم ورکړي د حج وشي نه ځکه په عرفات کې ودرېدل لازم دي او هغه دنه خبره تلې نو د عرفاتو د حدودو به خیال ساتئ دا یو مسله شو چې کله نور ډوب شو دا ډېر کسان تادي کې تادي به نه کوي ځکه چې د عرفات نه نور ډوبېدو نه مخکې چې ووتې نو په تا باندې بیا دم راشي نور چې کله ډوب شو ته مطمئن شو چې نور ډوب شو دا د وتو وخت روان به شي چېرته مزدلفې ته ثم افیضوا من حیث افاض الناس واستغفروا الله فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام بیا روان شي څه طرف ته د مزدلفې طرف ته مزدلفې ته چې کله ځي نه د ساتي دا مسله چې مزدلفې ته بتلو په وخت کې به ډېر په ارام او په سکینت او په وقار سره ځي دغه وخت داسې دی چې تادي پکې ډېر وي دغه داسې دی که سړی ځان کنټرول کوي هم ډېر که نه خو دې خلکو ته چې وګوري ته به ورسره هم بیا قشان ځکه که ته به چې غلی غلی کېدي تا ځان سره کېدي چې د خپو کې واغېږي څنګه وهلي او سبحان الله زما تاسو ته نصیحت دی چې دغه منظر که چې الله دې ته نصیب کو الله دې موږ ته نصیب کړي نو دغه منظر ته به وګورئ او قیامت ته به سوچ وکړئ څنګه چې دا خلک د عرفات نه وځي که نه او د مزدلفې ته روان شي د دنیا ټکه سپینه پرته او په یو طرف باندې د خلکو مخې یعنی نه څوک ښی طرف ته ځي نه څوک ګس ته ځي نه څوک شا ته ځي یو طرف ته دنیا روانه د بوډاګان ځوانان هلکان امیران غریبان ټول الله په قرآن کې دا خبره کړې ده کله چې د انسانان د قبرونو نه راپاسي نو ټول به زموږ طرف ته رامنډې وایي هغه ورځ به هم دي شي نو په دغه ټیم کې د ارام او د سکون نه کار اخلي رسول صلی الله علیه وسلم چې کله مزدلفې ته روان شو او په خپل سورلۍ باندې سور بار بار به دا خبره کول ایها الناس السکینه السکینه یا خلکو رورو په ارام ځئ تنګول مه کوو دا به رسول صلی بار بار وصیت کو او کله چې رسول صلی ته موقع میلاو شوه نو بیا به تادي کوله
چې کوم ځای کې د ځای خالی و نو دغه سنت طریقه ده چې کله ګڼه دی ولیده عرفات د دې ګڼه ده رو ځه کوم ځای کې د ځای ملاو شو تعدي کوه د سنت طریقه ده دغه شان چې ګاډی د سره نو ګاډی چې زیره ته خالی ملاویږي بیا خیر تیز هیڅ خبره نه ده بیا که تیزی نو څه خبره نه ده او چې کله رشي نو بیا ورو روزي کې ګاډی کې سورلي کې په هر څه باندې لپاسه سنت طریقه دار چې ته مزدلفه ته ورسي نقلته به د ماخام او د ماسختن موز کې او جمع سبکه تقدیم کې تاخير ها ولي ځکه چې ته ورسي نه وخته جمع تقدیم کې دی نشي ماخام د مسجد ته وړي لګ دی په جمع تقدیم ته څنګه نتیجه ته ورسي د ماخام ماسختن موز به یو ځکه قصر او جمع او په منځ کې به سنت نه سنت باندې کې دا مسله دي سره ساتي دي منځونی مسلې سره نن سبا رش او غنه دوه ډېر شي دا چې اکثر اوقات په سړی باندې مسوتن دا ټیم د مسوتن د منځ دا وخت په لار باندې په ختمې دوی نو کله چې ته پته ولګي چې ټیم ختمې دوه نیمه شپه تیرې دوه ولا او د مسوتن د منځ وخت ختمېږي بس بیا د ګاډي نه یا کته په پیاده رواني سیټ ته وشي او 10 وو کې د منځونو وو کې اگر کله عرفات مخ کې هو چې ټیم نه ونه وشي دا مسله سره یاد ساتي چې په دغه ورځ چې د کله د دوه منځونو یو ځای کړو نو سنت باندې کې او ویتر به وکي ځکه چې ویتر رسول الله په سفر کې پرې خو دي نه په حاضر کې پرې خو دي او دا غینه بعد به ودش دا غینه بعد بس شي ودش منګه وي په دغه ورځ باندې ود کېده سنت طریقه ده دا بس کسان چې منګ ته وی چې دوی به هغه خبره کې حدیث کې نو دا خبره غلط نه ده سید مخبار خبره کې حدیث کو مو خو دې ګورو چې زموږ پیغمبر وی تر کړی و د شی دی موږ مو و د کېږي دغه زموږ د ارمان دی چې موږ د پیغمبر سره په جنت کې یوځي شو د حوض کوثر نو بوس په دغه ورځ باندې په دغه شپه باندې عبادتونه کول د رسول سم طریقه نه ده په دغه ورځ به ودشي او سوال دا دی چې رسول سم خو تقوادار انسان دی په مخلوقاتو کې د په دغه ورځ عبادت ولې نه کو دغه دوه جواب دی یو هغه ګوره په عرفات کې ځان وجلو په عبادت باندې مؤمنان په عرفات کې ډېر سخت بندګي کوي د رب العالمین نو دې سي چې راورسي ستړي یو دویمه حاجی ته سحر له ډېر کارونه پاتې او ډېر زیات اعمال په حج کې په دغه ورځ د اختر په دې ورځ جمرات وشتري قربانی کول سر خره وخته وړکه حرام وکول بیا به حرم ته طواف کې بیا به صفا مروه کې بیا به مینا ته راځي نو په دغه ورځ حاجی څومره ستړي کیږي نو بل وزن ستړي کیږي دا غي لپاره کم څه کم خوب په کار دی چې ته دمه نو خوب چې کله په دغه ورځ باندې د شپې چې کله منځونه دی وکړو ویتر به وکي او خپ آرام به ودشي او دا مسله ته وایو چې د حدود خیال بدلته مساتي ځکه چې مزدلفه کې شپه تیرول څه دي دا واجب دي څوک چې مزدلفه کې شپه نه تیري او وزري نه او قصدن عمدن نو دا سړي باندې دم دی د دم ورکه الته شپه تیرول لازم دي حدودو کې دنه په دغه ورځ دا چل کیږي چې د عرفات نه خلک ستړي کنه چې څنګه روزي بس یو تاسو کې وې دا ځخه نه دي او دغه ځخه نه دي شپه کیلومتر یو کیلومتر لار ده هغه لار چې کله ته پته چې دا مزدلفه حدود ته موږ ورننه وته نو بس بیا به تاسو پریوزي او موږ یو کال حج کوو درې سلور مرګري دا یو مرګري زموږ ډېر ستړي شي او موږ پیاده دي عرفات د مزدلفه نو په منځ کې بار وي شي څه خیال دازي او شي څه خیال زماده خیال ته پوس بکو د شریعت ته خیال ته پوس کې شریعت څه وي زه خدایم چې په عرفات کې ته ودی شي سر بخه پاره مینا تر ته نه کېده کنه زماده خیال ته ناغل ته ستړي شي کنه د انسان چې ستړي شي دی چې بس پریوته نو د ستړي والے ته مغه خبره نه ده او دا غټه خبره ده چې حج صحیح ونه شي نو عرفات د مزدلفه حدود ته ورننوځي یا بل ته خپ آرام ځان لزه جوړ کی او درته زموږ نصيحت ته چې یو الحمدلله موږ مسلمانان یو انسانان یو نو په موږ کې به انسانيت او اسلام او هر څه به موږ کې دنه په لارو کوڅو کې به نه پریوځي مسلمانان به نه تنګي ته په دې لار د بده ګاډي تیریږي بده انسانان تیریږي هغه کې سملاسته هغه کې ود کېده د اسلام خلاف کار دی او د انسانيت خلاف کار دی الله موږ دماغ را کړی
صرف خپل غم مکو، غم دې ټول انسانیت کوا، غم دې مسلمانانو کو، دا کم چې راغلي دی بس وړي کوم دې صادرګي مو سره کړب داسې بس خور به کو پوری وځي. یو څوک ته پیزار وي شي، څوک په لته وي. یو پیر زه مزریفي دې موږ ورنه وته خلک به لارو کو څوک پراته. نو دا یو کیسه پیزار زموږ د مرګري په لته وای. ابا لاري او چې رب باز روز کم قار او کم غوسو او مونږ ته وي تاسو ګورئ نه وي، تاسو ګورئ نه چې خلک پراته دي. او دله څه جواب ورکړي چې ته دې ته ګورئ نه قمقله چې دا خروډ دی، او ته دې ته ګورئ نه چې مسلمانان خو روان دي، غریبانان دوی دنه تل غواړي مزریفي ته به دې کې پروت دي. الټه مونږ ته قار شو، مونږ ته غوسه شو چې لکه تاسو ګوره د الله د مېلمنو عزت نه کوي او احترام تاسو نه کوي. نو دې خبرو به خیال ساتئ. بل دا مسله سره یاد ساتئ چې کله مزدلفه ته ورسې نو مزدلفه دی جمعه ته تل یا د مشعر حرام چې دوی لکې دغه طرف ته تل ګوره لازم نه دي. ذکر رسول صلی الله علیه وسلم دا خبره کړې ده وقفتها هنا. امام احمد بن حنبل امام مسلم حدیث اوري په مزدلفه کې دا خبره کړې ده. وې زه ګوره دلته ولاړم مشعر حرام سره وجمع كلها موقف او مزدلفه ګوره ټول د ودرېدو ځای دی. په کوم ځای کې چې مو ودرېږي کوم وقته ته ملاو شو خدای ورشه کوم وقته ملاو نشو نه هیڅ خبره نه کته دا پرې دې سره دا مسله ساتي چې کله سحر شي نو سحر بانګ به په خپل وخت باندې وایي او په دغه ورځ باندې ما په خپل شخصي تور دنیا کسان لیدلی چې د سحر د بانګ نه مخکې سحر د وخت نه مخکې بانګ وایي. الته دې تایید چې دغه ته ورسم ده جمرات ته چې وختي ورسید نو ته وختي ودمه پروتي په وګ بدوري الله اکبر غړي ته وګوري ته سر بانګ دلا وسل یو منټه پاتې د دې ځینو بانګ ووري دا ځینو بانګ ووري له هر سره خپل مرزي لګي. نو ګور دا غلطه طریقه ده. تحقیق به وکړي چې دا ټیم دی کنه چې ټیم وو بس به بانګ وای. یو مسله دویمه ده چې په دغه ورځ موږ دلی دلی چې دوه کسان بزان له ولادت جمع وکړي اخوا کې وسره بل اخوا کې وسره بل نو کله جمع غټه شي نډیره بخني چې د خوښه د مسلمانانو را جمع شي یو غټه جمع شي د ډیره غوړه د دین چې دوه کسان ځان له ولادت بیا به دوا کې د دې پوری چې خط کسبی رڼا ولګي. دا وخت پوری دوا کول د سنت طریقه د خط کسبی رڼا ولګي دا بیا به خپ آرام روان شي چرته مینا ته. د مینا عمل خو ان شاء الله سبب یانو خو دې کې به یو خبرو ته اشاره کوم به باندې خپل درس ختم کو. یو دا چې زنانه ناجوړه او بوډاګان او کمزوري دوی د مزدلفینه د نیمه شپې نه بعد وته شي مینا ته. مثال کې نیمه شپه په 12 بجې پوره کیږي یا په 11 نیمه پوره کیږي چې دوی نیمه شپې پوره بدغه ځکه کینی بس به دي زی. سوده رضی الله عنها پر رسول الله بشرا عائشه رضی الله عنها او هغه د جسم نه ډیره غټه و د رسول الله بیبي و او د عمر یې زیات جسم نه غټه و هغه چې بتلنه ډیر مشکل به واغید. ناغي د رسول الله اجازه وخت یا رسول الله کزه وخت لاړ شم رسول الله متلار نیمه شپې نه بعد وځي ناغي له رسول الله اجازه ورکړ. رسول الله د کمزور له اجازه ورکړه نو د کمزوري تلی شي او څوک چې د کمزور سره یي لکه اوس خزره ای سره خاوند دي مور پلار دي دغه سره بچي دي او دي سي نو دا کسان د نیمه شپې نه بعد وته شي. خو د افسوس خبره ده چې نن سبا چې کوم حالات مونږ لیدلي بخپل نو د نیمه شپې نه بعد به دا د شي ځوانان برواني چې 65 وایي چې رسۍ ته نه تاوي او دې بم چې نو د زنانو په سب کې او د ماشومانو په سب کې روان سړي له شرم او حیا نه ورسي چې په مزدوري کې خو یو ورځ چې کمزور یم او رپات کې 2-3 په مزدلفه کې 2-3 غنټې نوري تیرول ته د ګرانی شي نه دا ګوره دوی د پاره د سهار پورې شپه تیرول دی ګوره یو دا مسله شو. دویمه دا مسله چې په دغه شپه باندې د ډیرو خلکو د خلینو په تلبیه وانه وري حالکه دغه شپه د تلبیه ده لبیک اللهم لبیک دا بوای. د مزدلفین چې خلک زیاده ځان سره کاڼي وړي عوام وایي چې لکه لازم د چې دا کاڼي به ته دي جنوري لازم کړي ده حالکه دا نه په قران کې نه په حدیث کې شته نه صحابونو سلفونو باندې اثر شته چې لازم به ته د مزدلفین کاڼي وړي. مزدلفین او خلک کاڼي به دی وړي چې دغه نه بعد جمرات دي خدا عقیده باندې ساتي چې لازم به دي جنوري سید وېس د مزدلفین خو عقیده سره دغه مساته وای په دې علماء ځکه چې مخ ته جمرات علماء
که سړی و چې د مزدلفین سره عالم نه زبال ته لړ شوال ته بزان له وګورم حاجی صحیح دی بالکل صحیح دی د کانی د مزدلفین وړل لازم نه دی دویمه د عوام و چې لازم به د درې ورځو هغه کانی ټول جمع کېځن سره وړي د مزدلفین دا غلطه خبره دریمه او دا عجیبه خبره ده وی دا کانی به وینځي بیا نو بوتل کې به کانی وځي کې وبو چې به وشړپي نو وې وته شیطان جمرات ته موږ وایو شیطان او کانی دوی وینځي کانی ورسره وینځي نه دا غلط طریقه ده سلورمه خبره د کانو سره چې تعلق ساتي کانی چوڑی د ګوتی د سر په اندازه باندې به وړي د دې نه کومه معمولی غټي څه خبره خو د مزو کسانو په کیسه می کمرې راغستې او ماشاءالله د سعودي عرب حکومت وته دیوالونه وایي سم دیوالونه وته وایي یره زم کدا چې د کچه دیوالونه چې د کمرو په بخار او لګولې وده سم دیوالونه د خلک کړي کنه دیوالونه مضبوط دیوالونه وته وایي نو غیر ته بلاکونه مرچ بغیر اثر نه کی زموږ د خلکو د غرر د غره غستی په اظهار باندې ولي په چمپلي ولي او په لوړی ولي او ان شاء الله دا تفصیل به تاسو په دې کې ما په خپل به دې کې عجایبات دي به ان شاء الله سبب بیان کړم نو دا کانی کې د اسبل پر درځین راغستو چې ورسته به نشه راغسته صحیح دی راوایله خدا عقیده مساته چې مزدلفین لازم دي یا درې ورځې به لازم راټولې او یا به چې دا به انځي او یا ډیر غټ راټولول دا غلط طریقه ده بالکل واړم نه پکار نور بکاری چې د ګوتې سر باندې ځبانی نه بعد روان شي مینا ته د بعض مسلې وی چې د غسر تعلق ساتي د عرفات او د مزدلفه سره چې موږ بیان کړی ان شاء الله باقي چې کوم مسائل هغه په سبانی درس کې بیانو